لسمه برخه جوجو ناول، لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدي، غږ جیلاني ساج. تواب په بیړه ور وکتل. له هومره پوخ چاغ ګردی سړی ولاړ و. بوډۍ وخندل. تږی و، په بزرګي کې یې شک نسته. یوه چوپې سنځله کراره پرېسته. کوچه لوی ډانګ د کیږدۍ ټاټ ته ودراوه. خیرن بالښت ته یې ولي ولګول. په ډډ کوچاني غږ یې وویل: هدې جونګی مې خرڅ کړ. بوډۍ یودم کېناسته. تواب ور وکتل، د ښځې رنګ الوتی و. کوچي وویل: خوا مه بدوه، په کور کې یوه لپه اوړه هم نسته. د بوډۍ د تندي ګونځې لا پسې ژورې سوې. همدا یو جونګی را پاتې و. کوچي ته غوسه ورغله. بلا ورپسې زڼکې هلکان خو له لوږې نه سو مړه کولی. میږ رمباړه کړه. تواب ور وکتل. دوه هلکان په څو ډنګرو میږو پسې روان وو. یوه یې پرتوګ نه درلود، اوږده لمنه یې باد وهله. د کوچي غږ یې واورېد: مړۍ خورې؟ تواب ور میږ کوږ کړ. کوچي ده ته کتل. تواب په بیړه وویل: نه. تر کیږدۍ ووت، ودرېد. کوچي ته یې مخ ور واړاوه. په ویره یې وویل: د نجلۍ ډاکټر ته بوځه، مرې. کوچي چغه کړه: ګلندامې، دا چای زرزه کوم دې پسې سکو؟ ښځینه غږ یې واورېد: زوز خوله اور نه اخلي، لانده دي. تواب ښی خواته وکتل. په خړ پنډ لوګي کې یوه ښځه پټه وه. ښځې یودم وټوخل، ولاړه سوه. سترګې یې تکې سرې وې، بېرته کېناسته. زوزو ته یې ورپو کړل. غوټه لوګی یوې خواته کوږ سو. تواب په زړېدلي سر ګامونه واخیستل. جوجو یې په روژه کېناست. ورو یې وویل: هلکانو ته وګوره. تواب سر پورته کړ. بې پرتوګه هلک په خاورو کې ناست و. پر خوله او پزه یې مچان بونګېدل. بل د کوټې خلاصو پښو ته پړی ور اچاوه. جوجو وویل: اوس پوه سوې چې کوچیان سخت ژوند لري؟ تواب په خبره کې ور ولوېد: زه څه خبر وم، په کتابونو کې ډېر صفت راغلی. آن لوی لوی شاعران او لیکوالان یې لا په صفت نه مړېږي. جوجو وخندل: ګرانه، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه 2-3 ورځې له کوچیانو سره وم، ډېر څه مې لیکلي، خو لمر دی، برقي ستوري سم نه ښکاري. تواب غلی روان و. جوجو وویل: شاعران او لیکوالان دې یاد کړل. ما هم د دوی ځینې لیکنې ولوستې، خو زه ډاډه یم چې کوچیانو ته یې پر پاخه سړک د روان موټر له شیشو ورکتلي دي. دوی له لرې د هغې پیغلې کوچۍ تصویر راخیستی چې په اوښانو پسې روانه ده، خو هېڅکله یې د هغې له وچو شونډو راوتلې ستړې ها نه ده اورېدلې. د هغې په چاودو پوندو کې یې تللو اغزیو ته پام نه دی راوښتی. د هغې د تندي مړو خولو ته یې نه دی کتلي. د هغې په تنکي عمر کې یې د سترګو شاوخوا ګونځې نه دی لیدلې. جوجو غلی سو. تواب همغسې زړېدلی سر روان و. جوجو وویل: شرط تړم، که په همدې شاعر او لیکوال یوه ورځ د کوچي بړستنه هواره کړې، تر سهاره به یې سپږمې ټینګې نیولې وي. که د ډوډۍ ورته کښېښوده، په کاسه کې به ویښتان پسې غواړي. دوی د کوچیانو د ژوند په صفت نه مړېږي. خو که ورته ووایه چې یوه اونۍ ژوند ورسره وکړه، نو د پچو د بوی او د دوړو له لاسه به یې د تشناب کاغذ سپږمو ته نیولی وي. یوه شېبه یې د موټر له شیشو یوه کوچۍ پیغله ولیده. 100 مخه په صفت یې ډک کړل. جوجو غلی سو. د تواب پر اوږه یې چونډۍ ور ولګوله. پوښتنه یې وکړه چې لیکوال او شاعران باید څه وکړي؟ تواب وویل: څه وکړي؟ ښه پوښتنه ده. په اوښ پسې روانه کوچۍ او په غره کې د شپېلۍ غږ ټول ژوند نه دی. هر څه ته باید د واقعیت په سترګه وګوري. د هغې کوچۍ سرې سترګې دې ولیکي چې په لندو زوزو اور بلوي او سږي یې له لوګي ډک دي. هغه نجلۍ دې انځور کړي چې غونډل چلي، خو ډاکټر نه لري. هغه بې پرتوګه ماشوم دې یاد کړي چې پر خوله او پزه یې مچان بنګېږي او له مکتبه محروم دی. د هغو کوچیانو ستونزې دې وڅېړي چې ټوله مالداري یې ناروغي ورته تباه کړه. تواب غلی و. جوجو وویل: راته ووایه چې ګټه به یې څه وي؟ هلک همدا پوښتنه تکرار کړه. جوجو وویل: واقعي لیکنې به د کوچیانو ستونزو ته د نورو پام ور واړوي. د دوی له رښتیني ژوند به خبر سي. کیدای سي چې سیار مکتب او شفاخانه ورته جوړه کړي. د مالداري غم یې وخوري. که نور نه وي، د هوایي خبرو پر ځای خو به یې واقعیت ویلی وي. د تواب شونډې وخوځېدې. مکتب راورسېد. اوږه یې سپکه سوه. ملک وویل: یوازې توپدانۍ پاتې دي.
یو ځوان په منډه جومات ته ننوت، بیرته راغی، 2 توپدانۍ یې پر اوار ګیلم کښېښودې. ملک وویل ښه ځای دی، هوا چلیږي. څپلۍ یې وایستې، په رنګارنګ اوارو ټغرونو مخکې لاړ. د زاړه توت تنې ته ایښی بالښت ته یې ډډه وواله، ویې ویل د چای غم مو خوړلی دی؟ یوه کلیوال په بیړه ځواب ورکړ، کورونو ته مو حال احوال ورکړی، چای او ډوډۍ په خپل وخت راځي. ملک غټه چونډۍ نسوار تر ژبې لاندې کړ، ورو یې وویل ناوخته سو. کلیوال غلی و. ملک وویل تواب زویه د جومات بام ته ور وخیځه. تواب پر خټینو زینو وخوت، شمال لور ته یې وکتل، دښته له شنو سپاندو ډکه وه. ورمېږ یې کوږ کړ، لمر یې سترګو ته سیخ سو. شی لاس یې پر ورځو کښېښود، په لوړ غږ یې وویل د زړې کلا له خوا خلک را روان دي. یوه کلیوال خوله پورته ونیوله، څو کسان دي؟ نه پوهېږم، له دې ځایه سم نه ښکاري. د ګلدین کاکا تر سنځلو راتېر سول. هماغه سړي ور غږ کړل، څوک دی؟ ملک وخندل، یاره میر احمده عجبه ساده خبره دې وکړه، لرې دی هلک یې شمېرلی نه سي، نو څنګه به یې وپېژني؟ نورو کلیوالو وخندل. تواب د بام پر ژۍ کېنست، د توتکیو غچا شوه، مخ یې واړاوه. د جومات پر سپیکر 2 توتکۍ ناستې وې، لاندې یې وکتل، د زاړه توت څانګې پر ناستو کسانو ورغلې وې، د شنو پاڼو له چولو خیرنې خولۍ او سپین پټکي ښکارېدل. غرهاری سو 2 ټیټې نرۍ الوکاپترې راغلې، تکې تورې وې، دښته یې په مخه ورکړه، له خپلو سیورو سره یو ځای تلې. تواب ودرېد، چغه یې کړه، نور هم راغلل. له لاندې یوه کلیوال په لوړ غږ وویل موټر دی؟ و څو دانې؟ نه پوهېږم، په دوړو کې نه ښکاري. تواب مخکې لاړ، په ځیر یې دښتې ته وکتل، د مخکیني موټر شیشه برېښېدله، نور په دوړو کې پټ ول. تواب د بام پر دودکش مټ ولګاوه، یو دم شاته لاړ، له دودکشه څرې غومبسې راووتې. تواب په منډه له بامه کښته سو. ملک وویل چا نه و درته ویلې؟ د تواب شونډې وخوځېدې، بمبرې غومبسې وې. کلیوالو وخندل. تواب ویالې ته ور وګرځېد، یوه لپه رڼې اوبه یې مخ ته ور واچولې، اوږه یې درنه سوه. جوجو و. جوجو وویل څه خبره ده؟ تواب په بیړه شاوخوا وکتل، کلیوال لرې و. مرکه ده؟ هغه د چرګو پر سر د مړي کیسه؟ هو. د موټر ارن واورېدل سو. تواب په پښو ودرېد، له تنګې کوڅې 3 موټره راووتل، دروازې خلاصې سوې، ټولو سپینې او زیړې لونګۍ تړلې وې. ملک او کلیوال مخکې ورغلل، غېږ یې ورکړې، پر لیکه اوارو توشکو کېنستل. جوجو وویل په دې خلکو کې میله د خیر کار ولید، پخلاینه ښه ده. تواب غلی و. جوجو ویل نږدې نه ورځو؟ تواب له توت سره ودرېد. یوه کلیوال وویل والکانو هلئ شابس، دا ځای ستاسو لپاره نه دی، ورسئ چای راوړئ. تواب او څو نور هلکان لرې سول. جوجو ویل غم مه کوه، زه یې حال احوال درته راوړم. د تواب اوږه سپکه سوه. تواب کوټې ته ورغی. جوجو په تاخچه کې ځړېدلی سر ناست و. تواب وویل څه وخت راغلې؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب کمبله په پښو ورکش کړه، اوږد پرېوت. جوجو ویل دې ته نو انصاف نه سو ویلی. تواب کېنست. جوجو ویل عجب منطق، قتل ورور وکړ، په بدۍ کې یې خور ولاړه. تواب ورو وویل په دې خبرو پسې مه ګرځه. جوجو وخندل نو تاسو په کومو خبرو پسې ګرځئ؟ څه ته ارزښت ورکوئ؟ یو دم یې بسترې ته ور ټوپ کړل، دیوال سپین رڼا ونیو. جوجو ویل دلته مې ځینې یاداشتونه لیکلي دي. 1540 کال د ستوري 12مه. غلی سو. تواب ته یې وکتل، ویې ویل ستاسو په حساب د 1492 کال د سور 2مه راځي. غوږ شه، د همدې ورځې یو یاداشت درته لولم. تیاره وه، پر پاخه سړک مې څو موږکان ولیدل. ورغلم، له موټرو د غنمو لوېدلې دانې یې ټولولې. یوه موږک ته مې وویل چې موټر به مو ووهي. رایاده یې کړه چې بېغمه اوس امنیت خراب دی، له ماښامه وروسته موټر نسي راوتلی. کړپا مې واورېده. ورغلم، د پاخه سړک پر غاړه څو خړ دوکانونه ولاړ ول. غوږ مې ونیو، کړپا د پایې له سره راتله، یعنې د تنبې له سره. زیر سوم، انسان و. د برق له پایې یو څه خلاصول، یعنې له تنبې څخه یې یو څه خلاصول. د یوه دوکان تر مخ په خاورو کې پراته سپي ته مې چونډۍ ور ولګوله. سپي ټوپ کړل، لرې ودرېد. په وارخطا یې وویل فکر مې وکړ چې انسان دی. بیرته خپل ځای ته راغی، وربوز یې پر خاورو ولګاو، سترګې یې پټې کړې. ومې ویل دا سړی څه کوي؟ سپي خوله خلاصه کړه، اوږد ارژیمه یې ویست. په خوبولي غږ یې وویل له خوبه مې مه باسه، مجبور مې کړ. سپي په پټو سترګو وویل څه موده مخکې دلته یوه موسسه راغله، شمسیانې یې ولګولې، ښه و، مصرف یې نه غوښت، د لمر په واسطه یې بیټرۍ چارجېدلې.
د شپې به سلګونه ګروپونه سپینه رڼا کوله، ټول بازار یې روښانه کړی و. خو له څو ورځو راهیسې د همدې بازار د پوستې عسکر پرې اموخته دي. هره شپه 3-4 شمسیانې او د هغوی بیټرۍ خلاصوي پلوري. ما پخپله ولیدل کومندان یې پیسې شمیرلې. جوجو غلی سو. رڼا ته یې لاس ور ویل بله پاڼه مې راواړوله، د تور ستوري 14. سهار وختي مې په سپینه کې لیکلی تحقیق سماوه چې یو لوی درب سو. په بیړه د باندې ورغلم، تیاره وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. د مرغانو د وزرونو شڼهاری مې واورېد. پورته وختم، څو وارخطا هیلۍ مې ولیدې. یوې ته مې د درب یادونه وکړه، له ویرې یې زبون وهل سوی و. خو بلې راته وویل چې د پاخه سړک خواته ورسه. هماغسې مې وکړل. دوړه لا نه وه ناسته، نږدې ورغلم. د اوبو پر سر تړل سوی 20 متره اوږد پوخ پل ما ته ملا پروت. لرې په ونو کې پاڼې وخوځېدې. هماغې خواته مې مخه کړه. 2 کسانو منډې والې، اوږدې ږیرې یې درلودې. یوه یې د موټر بیټرۍ په لاس کې نیولې وه، بل په روان آل کې نری سیم ټولاوه. دوی تر نږدې باغه په منډه ول، خو کله چې تر پخڅې واوښتل تګ یې عادي سو. یو بل ته یې د پله د نړېدو مبارکي ویله. جوجو غلی سو. ورو یې وویل دې ته وایي وطن دوستي. تواب رڼا ته کتل. جوجو وویل د تور ستوري 14. دا خلک تل په غوسه وي. اوارې ټنډې مې نه دي لیدلې. په سمه خبره کې یې کاوړ ګډ وي. دوی خندا نه پېژني. که یې خندلې هم وي نو د نورو د سپکاوي لپاره یې خندلې دي. یو ماښام یو جومات ته ور وګرځېدم. لویان او ماشومان ناست ول. د یوه ماشوم باد پرې سو. ټولو وخندل. ډېر هومره چې سترګو یې اوښکې وکړې. ماشوم ژړل، خو د خندا غږ د هغه تر ژړا ډېر لوړ و. د یوه سړي له ډېرې خندا ساه بنده سوه. له لمانځه وروسته هماغه سړی تر ټولو مخکې له جوماته ووت. پسې ورغلم. د ساراګشت لپاره یوې کنډوالې ته ورغی. هوا یې دومره خرابه کړه چې په کنده کې د ناس ملخ زړه وچاودېد. خو ده ونه خندل. برعکس کواره یې جدي ښکارېده. بله ورځ یوه ښځه له خرې ولوېده. پر ړنګه ونه ناستو کسانو له ډېرې خندا خپلو تشو ته لاسونه نیولي وو. هماغه مازدیګر مې په یو بل کلي کې ډله ځوانان ولیدل. نږدې ورغلم. په یوه لیوني پورې یې پلاستیکي خلطه غوټه کړې وه. لکۍ یې ورته ویله. د خندا له لاسه په هماغه خوا مرغۍ نه ورتلې. پر اخوره ولاړ خره هم خندل، خو د هغه خندا منطقي وه. خره د انسانانو په سادهتوب پورې خندل. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل کوم کار مو سم دی؟ تواب وچې سترګې ورته نیولې وې. جوجو ویل د خپلو یاداشتونو بله برخه به درته ولولم. یوه ورځ یو څه لرې لاړم. د وهل سوو ځنګلونو په اړه مې تحقیق کاوه. سوی او ګیدړه مې وژغول. ویل یې چې د اوسېدو ځای نه دی ورپاته. غرونه لوڅ سول. انسانانو ټولې ونې خرڅې کړې. د سیړۍ د یوه سپېره نیالګي پر شاخ کېناستم. لاندې د سیند اوبه له لویو ډبرو سره لګېدلې. شڼهاری یې خوت. ناڅاپه مې یوه پیغله ولیده. سر یې لوڅ و. په منډه کې یې تور ویښته یوې بلې خواته کېدل. یو ځای ودرېده. شاته یې وکتل. لویې ډبرې ته یې ولي ولګول. نږدې ورغلم. لوڅو پښو یې په تیرو ډبرو د وینو څاڅکي پرې شولي ول. نجلۍ تیزه ساه واله. باد یې تور ویښته پر سپین مخ راوستل. نجلۍ پر مخ لاس تیر کړ. خو لا یې هم پر شونډو په پرته وینه کې څو تور ویښته سره شول. ناڅاپه ډز سو. له تیږې یعنې ډبرې وړه ټوټه بیله سوه. نجلۍ منډه واخیسته. په دوهم ډز ځای پر ځای ودرېده. زنګنونه یې پر وړو تیږو ولګېدل. له ولیو څخه یې وینه داره وکړه. ړنګه سوه. خړې ډبرې سرې سوې. شاوخوا مې وکتل. 2 ځوانانو منډې راوالې. یوه یې توپک درلود. نږدې راغلل. د توپک له نلۍ څخه د سوځېدلو باروتو بوی تو. مړه نجلۍ یې تر لاسو پښو ونیوله. خړو اوبو ته یې ورخوسې کړه. پسې ومې کتل. تر یو څه ځایه روانو زګونو تور ویښته ورسره وړل. وروسته ډوب سول. په ځوانانو پسې تر کلي ورغلم. د نجلۍ مور بدې ورځې کولې. ویښته یې شکول. کیسه معلومه سوه. د نجلۍ له خولې راوتلي وو چې یو ځوان ورباندې ګران دی. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل ورونه یې ووژله. دا خلک دومره مظلوم دي چې هم د ګرانښت حق هم نه لري. تواب رډې سترګې ورته نیولې وې. جوجو وویل بله پاڼه به راواړوم. دلته له قسمته پرته خبره نه کیږي. دلته له قسمه پرته خبره نه کیږي. په قرآن که دروغ درته وایم، خدای مې دې ووایي که مې غلطه خبره کړې وي، په الله قسم که مې پیسې بیرته در نه کړې. دا خلک څومره په یو بل بې باوره دي.
یو بل ټکی دلته ژوند څومره بې هدفه دی. بس وخوره ویده سه، د چا خبره خړو مړکه خړو ویده که. اولاد پیدا کړو او کوڅې ته یې وسپارو، نه یې د ساتلو غم ورسره وي او نه هم د تربیت. تنکي ځوانان یې په کنډوالو کې ناست وي او په ورغیو کې چرس میدوي. بس سپیره وړه ورشمینه لونګۍ او د ژمي یو پسه لاندی یې ټول ژوند دی. تر اوسه مې داسې څوک ونه لید چې بل ته یې خیر ورسولی وي. برعکس د یو بل پښې وهي. لوی دښمن یې تر ټولو نږدې خپل تربور دی. تل په بدو پسې ګرد، ټول فتواوې ورکوي. مړکه وتړه، اوبو ته یې واچوه. هر یو سیاستوال دی له سهاره تر بېګا یوه باچایي ړنګه کړي او بله جوړه. ها دوی د خوشحالي لپاره هیڅ هم نه کوي خو غم په پیسو اخلي. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل، ویې ویل ډېرې خبرې مو وکړې. خرهاره یې واورېد. جوجو پر دیوال لاس تېر کړ، رڼا ورکه سوه. ویې ویل څه بېغمه خلک دي. ورک سو. غرمه وه. تواب د کچالو جویې ته اوبه ور پرېښودې، پر پوله ورته کېنست، پزه یې کش سوه. جوجو ویل دیکان مو زوړ دی، مرستې دې خوشحاله کړم. د تواب تندی تریو سو. هغه ته یې ځواب ورکړ ولې؟ پرون مې پلار د وړو کندو بې ځایه کاوه. دیکان ته یې حوال ورولېږو خو هغه ویل چې ناروغه دی. بیا نیکه ته غوسه ورغله. سړی راوغوښت، وریاده یې کړه چې نور یې په پټیو کې ونه ویني. جوجو ویل نو د کندو بې ځایه کول خو د دیکان کار نه دی. د تواب شونډې وخوځېدې. له دیکان سره یې په اوله کې ویلي و چې بېګار به وړې. واضح یې کړه دلته پر دیکان نور شرطونه هم ایښودل کېږي. د بادار کور ته د غنمو او پروړې وړل، ژرنده د بامونو ګلول. تواب په بیړه ولاړ سو. بیل یې ور واخیست، جوارو ته اوښتې اوبه یې وتړلې. جوجو ویل بیګه ډېر بې خوبه وې. تواب غلی و. جوجو ویل بیګه ناوخته دغه نجلۍ کور ته لاړم چې په بدو کې یې ورکړه. پوهېږې ځان وژنې. تواب په رډو سترګو ورته وکتل. جوجو ویل نجلۍ د تناره په خونه کې یوازې ناسته وه. کاسې، پیالې، دسترخوان، مالګه، مرچ هر څه تت او توپشلي پراته وو. نجلۍ ته م وکتل. پر مخ یې تورې لیکې ښکارېدلې. نږدې ورغلم. په اوښکو کې یې رانجه ګډ و. د موږک ژړا مې واورېده. په دیوال کې جوړ سوی غار ته ورننوتم. یوه کوچنی موږک ژړل. په روڼ پلاستیک کې یې د غنمو د پرتو دانو خواته زورونه وروهل خو مور یې تر لکۍ ټینګ نیولی و. ماشوم مې په لوږه نه لورېدو. پلاستیک ته مې لاس ور وغځاوه خو د موږک مور یودم چغه کړه پام. په حیرانۍ مې ور وکتل. د موږک مور وویل زار دی. لاس مې راټول کړ. د موږک مور وویل په دې زارو موږکان وژني. خاوند مې تېره میاشت همدا د غنمو رنګېدلې دانې وخوړې. شیبه وروسته یې په ګېډه درس و. سپین نس راواوښت. په خبرو کې ور ولوېدم نو دا زار دلته څه کوي؟ د موږک مور وویل لومړی مې زوی تر لکۍ ونیسه. همهغسې مې وکړل. د موږک مور د باندې ووته خو ماشوم ژړل، زورونه یې وهل او د غنمو دانې یې غوښتې. د موږک مور د وچې ډوډۍ له یوې وړې ټوټې سره بیرته راغله. کوچنی غلی سو. ډوډۍ ور واخیسته. کونج ته کرار پرېوت. مور یې وویل مازدیګر مې د نجلۍ چغې واورېدې. د اور د خونې کړکۍ ته ور وختم. نجلۍ په چوتره کې ناسته وه. په لندو سپینو پیسو پورې یې توره خاوره ښکارېدله. مور یې راغله. د نجلۍ سر یې په خپل ټټر پورې ونیو. پر خړو غومبرو یې اوښکې روانې سوې. وروسته یې نجلۍ ولاړه کړه. دواړه کوټې ته ننوتل. زړه مې بې طاقته سو. د اور له خونې د باندې ووتم. په انګړ کې د نجلۍ پلار ولید. خپلې وړې لور ته په غوسه و. ویل چې ځانه چا خبره کړه. وړې نجلۍ په وارخطایي وویل چې له ځانې سره کاریز ته تللې وه. دواړو منګي ډک کړل. کور ته د راتګ په حال کې مو د اجیتور وړه لور ولیده. غوا یې اوبو ته وروستله. ځانې ته یې وویل چې په بدو کې یې ورکړې، یعنې په بدي کې یې ورکړې. ځانې چغه کړه. له اوږې یې منګی ولوېد او د کور خواته یې منډه راواخیسته. د ځانې پلار یوه شیبه ولاړو. بیا یې د ابدان سوشکې ته بدۍ ونیوله او داسې یې وکړه او له انګړه د باندې ووت. کوټې ته ورغلم. ځانه پر کټ ناسته وه. سلګۍ یې والې. مور یې په خواره خوله وویل قسمت به دې همداسې و. ځانې یو جم چغه کړې هغه سړی تر 500 کلونو اوښتی دی، بله ښځه هم لري. د زوی ژړا مې تر غوږ سوه او له هغه ځایه راووتم. موږک غلی سو. ومې ویل ټوله کیسه راته ووایه. موږک چغه کړه ما. یو دم یې زوی له لکۍ ورکش کړ.